افغان هوایي ځواک د منظور پښتین په ننګه یاب د هغه په څیره کې په ټولنیزو رسنیو کې نن یو انځور لاس په لاس کیږي چې پکې ښکاري افغان هوایي ځواک د منظور پښتین په ملاتړ د هغه سرې خولۍ په سر کړې دي او په دې توګه یې د پی ټی ایم ملاتړ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې دغه انځور د زرګونو خلکو لخوا لیدل شوی او شریک شوی هم دی چې پکې ښکاریږي د افغان هوایي ځواک څو تنه پوځیان په یو قطار د الوتکو ترڅنګ ولاړ دي او د منظور پښتین په ننګه یې د هغه سره خولۍ پر سر کړې ده. د افغان هوایي ځواکونو دا کړنه په ټولنیزو رسنیو ډیره ستایله شوې ده چې د پاکستان پر ضد او د منظور پښتین په ملاتړ خپل دریځ روښانه کړ. د افغان هوایي ځواک د انځور په فیسبوک او ټویټر باندې ډیری خلکو لیدلی دی چې یوازې د څو ساعتونو په تیریدو سره په زرګونو خلکو ته رسیدلی دی. افغان حکومت په دې اړه لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې ګواکې د منظور پښتین ملاتړ افغان هوایي ځواک رسما د حکومت پر اجازت کړی دی که نه دا د یو څه احساس له مخې شوی دی. خو مدني فعالان او شنونکي بیا وایي چې له دغو خپاره شویو انځورونو دا جوته معلومیږي چې ګواکې افغان هوایي ځواک د ولسمشر غني له ټویټونو وروسته د یو احساس له مخې د پی ټی ایم ملاتړ اعلان کړی دی. د دغې انځور په اړه افغان لیکوالانو او خبریالانو ډیرې تبصرې کړې دي او افغان هوایي ځواک یې ستایلی دی چې په دا ډول حالاتو کې د پښتنو ستر ملاتړ اعلان کړی دی. شاعر، لیکوال او ژورنالیست محبوب شاه محبوب هم دغه انځور خپور کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې د افغان هوایي ځواک د سربازانو دغه تصویر خوند راکړ نو ځکه خو وایم دا خړه ځمکه شین اسمان زما دی. همداراز بل لیکوال او ژورنالیست جان آغا بهار هم په خپله فیسبوک پاڼه باندې د منظور په ننګه د افغان هوایي ځواک دا ډول کړنه ستایلې ده او دا یې د انقلابي غورځنګ لپاره یو ویاړ بللی دی. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوي وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.